د نن ورځ تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونو سرټکی د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ د تازه خبرونو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره په خوا کې د ګونګړي نشانو وهئ مهم خبرونه د سولې په موخه لومړی ګام پورته شو د طالب بندیانو او برمته شویو امریکایي استادانو تبادله ترسره شوه قطر ته د انس حقانی او دوه طالب زندانیانو له رسیدو وروسته د امریکایي پوهنتون دوه استادان آزاد شوي دوستم وايي ولسمشر غني د ډاکټر نجیب تیروتنه نه تکراروي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وايي اشرف غني د ډاکټر نجیب تیروتنه نه تکراروي د سیاسي مشرانو په جرګه کې یو ویل چې حکومتي ځواکونو په کندوز کې پر خلکو ډزې کړې دي او په وینا یې دغه ډول تیروتنې هیواد له بحران سره مخ کوي حکمتیار وايي 80% درغلي هغه ټیم کړي چې د جعلي رایو د منل کېدو ګواښ کاوه ګلبدین حکمتیار وايي 80% درغلي هغه ټاکنیزې ډلې کړې ده چې د غیر بایومټریک رایو د منل کېدو ګواښ یې کړی وو هغه 300,000 رایې چې د ټاکنو کمیسیون یې په اړه شک څرګند کړی وو باید حذف کړل شي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید هڅې چټکې شي دغه کمیسیون پر ټولو ښکېلو لورو غږ کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب ثبات او دایمي سولې لپاره باید خبرې پیل کړي او جګړه ودروي حمدالله محب د هیواد د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د همګټو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو په ومناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته تللی دی راتلونکې اونۍ به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې روانه اونۍ د رایو بیا شمیرنې بشپړېږي او په راتلونکې اونۍ کې به تر تخنیکي کارونو وروسته لومړۍ پایلې اعلان شي حامد کرزي د چین له نوي سفیر وانګ یو سره کتلي او د سولې د چین او افغانستان اړیکو او د روان وضعیت په اړه یې خپل نظریات سره شریک کړي دي ولسمشر غني ننګرهار ته د ولسمشر غني سفر پای ته رسیدلی دی د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي ولسمشر پاسونوالو ته د هغوی د لا تجهیزات او اکمال او نورو برخو کې د پاملرنې ډاډ ورکړی دی امریکا کې یو وسلوال کس 3 تنه وژلي دي د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې په یو دکان کې یو وسلوال کس 3 تنه په ډزو وژلي دي د هند سفیر له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي هند وايي طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي یو ځل بیا هم هند له امریکا څخه مزایل لرونکي ډرون او جاسوسي الوتکې پیري د هند رسنیو د راپورونو له مخې دا هیواد به ډیر ژر د میلیارډونو ډالرو په ارزښت میزایل لرونکي ډرون او جاسوسي الوتکې وپیري ویل کېږي چې دغه تړون ارزښت به تر 2 میلیارډو ډالرو هم ډیر وي ایران کې لسګونه لاریون کوونکي وژل شوي دي ایران کې د 1300 ورځو راهیسې د حکومت پر ضد لاریونونه روان دي چې یاد هیواد کې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د 1300 ورځو د لاریونونو په دوام 90 کسان وژل شوي دي ستاسو په نظر چې دوستم ولسمشر غني ته کوم ګواښ کړی دا واقعیت لري که نه خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ ویډیو در سره حتما لایک کوئ او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم